صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی اللہ د انسان په توبه داسې خوشحالیږي یو مثال یې ورکړي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان د ځنګل منځ ته لاړ داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم هسې وتړه ځان سره نږدې او د سملاس وده شو چې د خوبه راپاڅېد ویې کتل اس نشته اس تښتېدلی دا سړی ډېر زیات خفه دی دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه زه په خپو وتی نه شم چېرته به ځم د اس په ذریعه خو تلی شم اس خو لا او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې او ځنګل خطرناک دی هر قسمه حیوانات پکې شته زمري پکې شته دی منډې و یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کم خو هېڅ پته داسې نه لګي دی اوږې م شي ډېر زیات او تږې م شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب دا و د ټول حاضر شي لکه سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی م سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه سووته نو ښه دومره دې تنګ دی غریب چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړ او اسې چې سنګ پرېښې و اقسې ولاړو هم اقه د خوراک او د څښاک د اوبه د ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي چې د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وایي د الله په دې قدرت چې یا خدای ماله خو د ژوند واپس راکړه زه خو اوږې م خوراک ته م راکړه تږې وم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځان هم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدایه ته مې رب او زه دې بندې نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بندې او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالېږي افسوس